बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो कदरमनो मलगरो تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې هرکلی او ستړي مشوي یم ملګرو په ننني کلاس کې به موږ تاسو ته اهمې جملې کوو کومې چې موږ په معاشره کې یا ډیلی یوزز چې موږ کومې ډېر استعمالو هغه به موږ تاسو ته په انګلیش کې نن ښیي شروعات کوو پهلنۍ جمله ده what a shame څومره د شرم خبره ده که موږ یو کس ته وایو چې څومره د شرم خبره ده نو په انګلیش کې به وایي what a shame what breaks سماعت شو که موږ یو کس ته وایو چې سماعت شو نو په انګلیش کې به وایي what breaks excellent ډېر ښایسته که موږ یو کس ته وایو چې ډېر ښایسته نو د هغې دپاره به موږ excellent استعمالو what a lovely څومره مینه ناک دی که موږ یو کس ښیي چې دا څومره مینه ناک دی نو په انګلیش کې به وایي what a lovely you can feel ته محسوسوي که موږ یو کس ته وایي چې ته دا شی محسوسوي نو په انګلیش کې به وایي you can feel you can walk ته مزل کولی شي یا ته تللی شي که موږ یو کس ته وایي چې ته مزل کولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایي you can walk wait and watch انتظار وکړه او وګوره you can talk ته خبرې کولی شي که موږ یو کس ته وایي چې ته خبرې کولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایي you can talk don't move مخوځه که موږ یو کس ته وایي چې حرکت مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي don't move say again بیا ووایه I am tired زه ستړی یم که موږ یو کس ته وایي چې زه ستړی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am tired tell me your story ما ته خپل داستان واوروه که موږ یو کس ته وایي چې ما ته خپله کهاني واوروه یا داستان واوروه نو په انګلیش کې به ورته وایي tell me your story how awful حیرت انګیز ته په انګلیش کې وایي how awful how terrible څومره خوفناک که یو شی خوفناک وي نو موږ به هغې لپاره استعمالوو terrible what a pity څومره د غم خبره ده که یو کار شوی بیا موږ وایو چې دا څومره د غم خبره ده یا کار دی نو په انګلیش کې به وایي what a pity very good ډېر ښه که یو کس ښه کار وکړي نو موږ ورته په انګلیش کې وایي very good ډېر ښه keep quiet خاموشه که موږ یو کس ته وایي چې خبرې مه کوه خاموشه نو په انګلیش کې به ورته وایي keep quiet یا silent so sad ډېره د خفګان خبره ده never mind څه خبره نه ده که موږ یو کس ته وایي چې څه خبره نه ده په انګلیش کې به ورته وایي never mind what nonsense څومره بې وقوفي don't be silly بې وقوف مه جوړېږه که موږ یو کس ته وایي چې بې وقوف مه جوړېږه نو په انګلیش کې به ورته وایي don't be silly shut up خوله بنده که که موږ یو کس ته وایي چې خبرې مه کوه یا خوله بنده که نو په انګلیش کې به ورته وایي shut up how sweet څومره خوږ دی که موږ یو شی یادوي چې دا څومره خوږ دی نو په انګلیش کې به وایي how sweet just a minute please صرف یو منټ مهرباني که موږ یو کس ته وایي چې یو منټ صبر وکړه یا یو منټ راکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي just a minute ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته ډیلی یوزز یعنې هغه جملې زده کړې چې کمې موږ په معاشره کې استعمالوو د داسې نورو کلاسونو دپاره زموږ چینل لرن انګلیش ان پښتو سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره ډیره شیر کړئ ډیره مننه